د فلم په شروع کې موږ یو وړه ماشومه ګورو چې ناسته وي او په کاغذ باندې څه لیکي او بیا د کور نه بهر ته روزي او د نور راختلو انتظار کوي او څنګه چې نور بهر ته روخیږي او په دې باندې غرمه راشي نو دې باندې ور ولګي او دا جنۍ مړه شي. دراصل دا جنۍ یوه بلا وه. په دغه خط کې دې لیکلو چې زه به اوس لږ ساعت پس مړه کېږم. بیا موږ 10 کاله وروسته ټایم ګورو چې څه خلک وي او هغې ته څه بیماري لګېدلې وي په کوم کې چې دوی نه څه بلاګانې جوړېږي او خپله لوږه ختمولو لپاره دوی د انسانانو وینه څکي او په دنیا کې انسانان هم په ورو ورو ختم شوي وي او د بلاګانو تعداد هم ډېر زیات شوی وي او دوی له نور نه ډېر سخت یېرېږي او هغې نه ځان ساتي. ولې که دوی د نور غرمو ته بهر وځي نو دې باندې به دغه غرمه ولیکي او دوی به مړه شي. ځکه خو دغه خلک د ورځې نه بلکې د شپې بهر ته روځي او خپل کارونه کوي او کله چې دوی د ورځې څه کار ته بهر ته روځي نو دوی خپل ګاډي د غرمو نه پټ کړي وي او په میډیا باندې څه خلک خبرې کوي چې په دغه دنیا کې صرف 15% خلک پاتې شوي دي او نو ټولو خلکو نه بلاګانې جوړې دي او دغه ټولې بلاګانې صرف یوه میاشته ژوند کوي او هغې نه پس مړه کېږي. ولې چې انسانان خو په دغه دنیا باندې کم شوي وي نو دوی ته د انسانانو وینه نه میلاویږي او دوی د لوږې نه مړه کېږي. بیا په دغه ښار کې یو کمپنۍ وي او د دغه مسلې حل دوی روکاږي چې د انسانانو د وینې په شان دوی څه کیمیکل جوړ کړي او دغه بلاګانو ته یې ورکړي چې دوی نور انسانان مړه نه کړي او دغه انسانان پاتې شي. په دغه کمپنۍ کې یو ډاکټر وي چې د هغې ایډورډ نوم وي. هغه انسانان نیسي او دوی نه وینه وکاږي او د انسانانو د وینې په شان دا څه کیمیکل جوړوي چې د انسانانو په شان وینه جوړه کړي او دغه بلاګانو ته یې ورکړي او دوی نور انسانان نه مړه کوي. دغه ډاکټر په خپله هم یوه بلا وي او دغه خپلې زندګۍ نه ډېر زیات تنګ وي او دا نه غواړي چې خپلې لوږې لپاره دا انسانان مړه کړي او په دې باندې ظلم وکړي او دغه وجه وي چې د انسانانو وینه څښل بند کړي وي او دوی به جانوران مړه کولو له هغې وینې به یې څښلي او خپل ژوند به یې ساتلو. او دوی په میټینګ کې یوه خبره کېږي چې دغه بلاګانو ته اوس وینه نه میلاویږي په کوم باندې چې اوس دوی نور هم خطرناک شو او د انسانانو وینه نه میلاوېدلو په وجه دغه بلاګانو غوږونه هم اوږده شو او د دې سرونه هم لږ غونډې کې وچ شو په کوم باندې چې دا نور هم خطرناک کېدی شي او کېدی شي که دا وینې لپاره اوس یو بل هم مړه کوي او دغه بلاګانې اوس انسانانو لپاره ډېرې خطرناکې وي. بیا د ایډورډز بوس دې ته ووایي چې دا کومه وینه تیاره کړې ده هغه په یو بلا باندې ټرای کا خو ایډورډ ورته ووایي چې هغه وینه لا اوسه پورې نه ده تیاره او اوس صحیح وخت نه دی چې دا په یو بلا باندې ټرای شي. خو بیا هم دوی هلته کې یوه بلا رانیسي او دغه وینه پې ټرای کوي په کوم باندې چې دغه بلا د جسم ټمپریچر زیات شي او په هغې باندې څه چل وشي او دغه بلا هلته کې په منځ وشکېږي او د ایډورډ دغه تجربه هم ناکامه شي. بیا یوه شپه کله چې دا کور ته روان وي دا په ګاډي کې په شیشه کې خپل غوږ ګوري چې هغه لږ غونډه کې اوږد شوی وي بلکل هغه شانتې شوي وي چې څنګه یې ته وختي کې په میټینګ کې وویلو. په دغه دوران کې د دې له ګاډي هلته کې اکسیډنټ وشي خو دا په دغه اکسیډنټ کې خو نه شي خو بل ګاډی ډېر زیات ژوبل شي. کله چې دا بهر ته روځي او هغه ګاډی ګوري نو هلته کې یو جنۍ او په دې باندې په تیر باندې حمله وکړي خو په دې باندې هغه تیر هېڅ اثر ونه کړي. دا په دغه ګاډي کې ګوري چې ټول انسانان وي. بیا هلته کې یو پولیس ګاډی راځي او دا انسانان هلته کې نیسي څنګه چې موږ ته پته چې هلته کې خو ټولې بلاګانې اوسېږي. بیا ایډورډز دا ټول خلک په خپل ګاډي کې کېنوي او هلته نه یې پټوي او چې کله پولیس راشي نو دا هغه پولیسو ته غلطه لاره وښیي او هغې یې ولېږي او بیا دا انسانان بهر وځي او دې ته وایي چې دا موږ څه ډېر ښه وکړو زموږ ژوند دې بچ کړو او دا هغه ټول خلک بیا هلته نه ځي. ایډورډ چې کله کور ته راځي نو دی هلته کې خپل ورکوټی ورور ګوري چې دې ته میلاوېدلو ته راغلی وي او د دې ورور هم فوج کې کار کوي او دا هم انسانان نیسي او بیا د ایډورډ کمپنۍ د روړي او هلته کې تې وینه وکاږي. د ایډورډ ورور دې لپاره په بوتل کې وینه راوړې وي خو دا هېڅکلو نه انکار کوي. په دغه خبره باندې دا یو بل سره په جنګ شي او د دې ورور هغه بوتل راواخلي او په دیوال باندې ووهي او هغه مات کړي. بیا هلته کې یوه بلا راشي او دغه وینې بوی پې ولګي او په دغه دیوال باندې دا وینه هلته کې څټي او د دې ورور هلته کې یو چاقو اوچتوي او په دغه بلا باندې حمله کولو والا وي ولې چې هغه په دوی باندې هم حمله کولی شي. اخر هم دا بلا په دوی باندې حمله وکړي خو د ایډورډ ورور چاقو راخلي او دغه بلا باندې حمله وکړي او هغه مړ کړي. لږ ساعت پس هلته کې پولیس رارسي او دغه بلا ګوتې نه یو ګوتمر وکاږي. ایډورډ ته پته لګي چې دې کس به زما کور کې کار کولو او دغه بلا په جسم باندې نشانونه هم وي کوم نه چې دا پته لګي چې دغه بلا ته وینه نه میلاوېده او دې به خپله وینه څکله کوم چې 2 هفتې پس یوه خطرناکه بلا جوړه وه. خو کله چې دا ټول خلک لاړ شي هلته کې یوه جنۍ راځي کومه چې وختي دې سره میلاوه شوه په دې معنی د تیر حمله کړې وه. د دغه جنۍ نوم آرډنري وي. اصل کې دا چې کله وختي په ګاډۍ کې پټه وه نو دې د ایډورډز د جیب نه یو کارت وکاږلی و او دې ته پته لګېدلې وه
چې ایډورډ د انسانانو نه وینې ایستلو والا یو ډاکټر دی او داسې فکر کوي چې دا سړی زموږ مدد کولی شي او دغه جنۍ ته یو کارت ورکړي او له یو ځای پته ورکړي ولته نه دې لاړ شي. بیا یو ورځ ریچارډ له هغه جنۍ په پته باندې ځي او هغې سره هلته کې ملاقات کوي. دا جنۍ هلته کې یو کس سره ملاوي کوم چې پخوا یوه بلا وه او اوس هغه یو نارمل انسان دی او بیا اچانک هلته کې د ایډورډ ورور راځي او دا دواړه کسان ونیسي ولې چې په کومه شپه دا جنۍ د دې کور ته راغلې وه نو دې د ټولې خبرې اورېدلې وې. خو کله چې دا هلته کې د نور آرمي کسان وګوري دې ته را روان وي دا دواړه هغې ته سوک ورکړي او دې دواړه بېهوشه کړي او دا درې واړه هلته نه وتښتېږي خو دا آرمي کسان په دې باندې ډزې کوي او د دې ګاډۍ ولي خو ایډورډ دا درې واړه په ګاډۍ کې کښېني او خپل ګاډۍ هلته نه په ځغلوي. ایډورډ هلته کې سیند ته راولي او ورته خپله کیسه کوي چې زه پخوا یو مصري وم او دغه بلاګانو له ګاډۍ شیشې به ما بدلولې او یو ورځ زه په ګاډۍ کې روان وم او زما اکسیډنټ وشو او زه د ګاډۍ نه بهر ته پرېوتم او زما په ټول بدن باندې اور ولګېده او زه ډایرکټ لاړم او په سیند کې پرېوتم او ما دا محسوس وکړه چې زما په وجود باندې اوس دغه نور اثر نه کوي او زه یو نارمل انسان شوی یم. بیا دا درې واړه په ګاډۍ کې راځي او یو ځای ته یې راولي کوم ځای کې چې نور انسانان هم وي. دا بلډینګ د دې جنۍ د مور او پلار وي کوم ځای کې چې په دوی پخوا شراب جوړولو. ایډورډ بیا دې نه وینه اوکاږي او هغه ټیسټ کوي او ګوري چې دې کې څه حسرات شوي دي چې دې باندې دغه نور اثر اوس نه کوي. ایډورډ ته دا پته لګېږي چې دغه بلاګانې په غرمو باندې راغې نو دوی به هم نارمل انسانانو ته بدل شي. بل خواته په دغه کمپنۍ کې د انسانانو د وینې کمی زیات شوی وي او دوی زیاتره انسانان رانیسي او هغې نه دغه وینې اوکاږي او دغه بلاګانو ته به چې کله پخوا 50% وینه میلاوېده اوس دوی ته صرف 15% میلاویږي. په کومه نه چې دغه بلاګانې اوس خپلو کې جګړه کوي او ډېر زیات غوسه کېږي او دغه ټولې بلاګانې اوس بې کابو شوي وي. بل خواته موږ په یو ګاډۍ کې یو سړی یو جنۍ ګورو چې هغه عام انسانان وي کوم چې د هغه جنۍ کور ته را روانه وي او دوی خپل ځان محفوظه کړي خو په لاره کې څه آرمي والا دوی ونیسي او دوی سره په جنګ شي کوم چې دغه بلاګانو لپاره انسانان نیسي او د دوی نه وینه وکاږي او په اغېز کړي او ډېرې ته پته ولګي چې دغه آرمي والا ته زموږ د کور ایډرس معلوم شو دوی ایني ټایم دلته کې راتلی شي بیا دوی هلته نه ټول خلک ځان سره تښتوي خو بیا دا جنۍ او ایډورډ او هغه بل سړی دلته کې ایسار شي او په دغه وینو باندې څه ټیسټونه چالو کړي. دلته کې ایډورډ په ځان باندې ټرای کوي او ځان د غرمو مخامخ تړي او دلته کې په ځان باندې دا نور راولي او د دې په جسم باندې ور ولګي او بیا په ځان باندې اوبه راخوشي کوي او اوس دا یو نارمل انسان شي او دلته کې د دغه تجربه اوس کامیابه شي. بل خواته هغه آرمي والا دوی پسې راځي او دوی ګوري خو دوی ته هغه کور کې ځان پټ کړي دا ته د اوبو ټینکۍ کې ځان پټ کړي. بیا هلته کې آرمي والا راځي او په اورډینري باندې ډز وکړي ځان سره یې بوځي. دا بل چا نه بلکې د ایډورډ یو ملګري راغوښتي وي او دغه سړي اوس دغه نقلي وینه تیاره کړې وي او دا سړی نه غواړي چې دې خبرې ایډورډ ته میلاو شي ځکه خو ایډورډ دې په دوکه راوستي وي او دلته بیا آرمي والا راولي او بیا هلته نه ایډورډ او هغه ملګری د دې دلته نه وتښتېږي. دوی یو ګراج ته ځي او هلته کې پټېږي خو د ایډورډ ورور هم دې پسې شاته نه راشي. بله خو دا دواړه غواړي چې دا مړ کړي خو دا ورته ووایي چې ماما مړ کوئ زه اوس ستاسو ملګری کېږم او ستاسو مدد کول غواړم. خو لږ ساعت پس د دې ورور په بل سړي باندې حمله وکړي او هغه وخوري ولې چې ډېر ورځونه وینه نه وي څښلي. دلته کې چې دا کل دا مړ کوي خو ایډورډ ته پته ولګي چې دا هم اوس نارمل انسان جوړ شوی دی. ایډورډ ته دلته یو بل معلومات هم میلاویږي کم کسان چې د بلاګانو نه انسان شوي وي د دوی وینه هم اوس بلاګانو نه انسانان جوړولی شي. او بیا ایډورډ راځي او خپل بوس ته په خپل ځان په حواله کوي ولې چې دې غوښتو چې دې د هغه جنۍ مدد وکړي او هغه پرېږدي. ایډورډ ورته ووایي چې ما معاف کړه او زه غواړم چې اوس یو ځل بیا بلا جوړه شمه او بیا د دې بوس دې نه وینه څکي او هغه هم اوس انسان شي. او ایډورډ هلته کې خپل بوس تړي او آرمي والا ته یې پرېږدي او هغوی ټول پرې رامنډه کوي او دې نه دغه وینه څکي او اوس دا ټول آرمي هم انسانان جوړ شي. ایډورډ او هغه اورډنري هلته نه تښتېږي خو لاندې کې څه آرمي والا دوی په پوړنو کې سهاروي او ایډورډ بچ کولو لپاره له هغې ورور هلته کې راشي او بیا دغه آرمي والا هم په دې باندې حمله وکړي او دې نه وینه څکي او لږ ساعت پس دغه ټول خلکو هم اوس نارمل انسانان شي. خو هلته کې هغه کس راځي کوم چې وختي ایډورډ ته دوکه ورکړه او دغه ټول فوجیان مړه کوي او دغه کس نه غوښته چې په دغه ښار کې نارمل انسانان ډېر شي ولې چې دې نقلي وینې تیارولو هغه فرموله کامیابه وه کم نه چې ډېر زیاتې پیسې ګټلی شوې او بیا دا په ایډورډ او په هغه جنۍ باندې هم حمله کولو والا وي مړه کوي خو د دې هغه ملګری راشي په دې باندې تېر باندې حمله وکړي او دا مړ کړي
او د فلم په اخر کې موږ ګورو چې ایډورډ او لاغي مرګري او د بل کس په دغه میشن منوزي چې دغه خار کې ټول خلک نارمل انسانان کو